سراج الحق او مولانا فضل الرحمن ته د ټي ټي پي تازه او سخت پیغور او مهم وړاندیز. مولانا فضل الرحمن او سراج الحق څنګه شرمېدلي او بې عزته شول؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته ټي ټي پي سراج الحق او مولانا فضل الرحمن ته وایي ټاکنو کې تر ناکامۍ وروسته راځئ د پوځ پر ضد جهاد پیل کړئ. د پاکستاني طالبانو تحریک د جماعت اسلامي او د پاکستاني علماو جمعیت ګوند ته په ټاکنو کې تر ناکامېدو وروسته د پاکستاني پوځ پر وړاندې د جهاد بلنه ورکړه. ټي ټي پي له هغو غوښتي چې د ډیموکراسۍ لپاره یې خپل ایمانونه وپلورل، خو بیا یې هم چوکۍ ترلاسه نه کړه شوه. نو ښه به وي چې اوس د پوځ پر وړاندې له دوی سره د جهاد لاره غوره کړي. که واقعا اسلامي نظام غواړئ د جهاد لاره ونیسئ، دا کار د انتخاباتو له طریقې نه کیږي. په پاکستان کې ټول قدرت له پوځ سره دی. هر څه چې هغوی وغواړي هغسې ټاکنې یوازې نمایش دی.